اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسوا حظا مما ذكروا به. دیو جن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې د انسان بعض علم د در ګناه د وجه نه هیر شي. الله دې موږ دا ټول ګناهونه بچ کړي. ابن مسعود سے فرمایي د انسان بعضی ګناهونه داسې دي چې د علم د پاره بالکل لور وګرځي، لکه زمیدار چې لور اړم کیو دا غنم راوري وي شودل لوري وي، دغه شان د انسان بعضی ګناهونه داسې دي چې دا د انسان د علم د تللو ذریعہ وګرځي، علم دلار شي. دیو جن محترمو چې څوک وایي چې زه علم وکم نو د ګناه نه ځان بچ کړي. امام شافعي رحمت الله علیه باره کې مشهور واقعه ده. د دې استاد او د غنوم دی حضرت وکی رحمت الله علیه. نو دی یو ځل راغی استاد دې شکایت وکړي چې زما د حافظه کمزوري شوې ده، ذهن می کمزوري شوی دی، ما د سبق نه یادېږي، سبق چې یاد کړم بیا رانه هیر شي. نو زمونږ خلک لومبی نظر په مادیاتو ساتي، لکه مونږ چې د په معاشره کې څوک وایي یاره د دې ماشوم نظر کم شو، دا د ذهن کمزوری شوی دی، مونږ وایو لکه بادام وله ورکوي او دله پای ورکوي. نه، د ده رستو مخکې چې کوم دی ته دغه وګوره چې پوزیشن یې څه دی، د څه وجې نه د جلب شو. نو چې وګورې خامخا به د فیسبوک موبایل ګوري، په یې باندې به ګنده تصویران ګوري، د هغې اثرات به په ذهن باندې کېږي، نظر به ورسره کمیږي، ذهن به ورسره کمیږي. نو بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه د انسان هغه نور د علم ختموي، بعضې ګناهونه داسې دي چې د انسان هغه علم د سره ختموي. د دې وجې نه دا موبایل باندې فضول تصویران او ویډیو دا کتېدل دا د انسان هغه علم د نقصان ورکوي. امام شافعي رحمت الله علیه چې خپل استاد ته شکایت وکړو نو هغه ورته وایي بچیه ته ګناهونه پرېږده، ترک د ګناهونو وکړه. دې فرمایي په شعر په شکل کې دا خبره کړې ده: شکوت الی وکیع سوء حفظی. ما شکایت وکړ خپل استاد حضرت وکیع ده د خپل کمزورې حافظې چې جی زما د حافظه ډېره زیاته کمزورې شوې ده. شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکایت مې وکړ خپل استاد جی ده چې استاد جی حافظه مې کمزورې شوې ده. فاوصانی الی ترک المعاصی، نو ما د استاد جی سووي وصیت یې وکړ ما ته چې بچی ګناهونه پرېږده، ګناهونه پرېږده. ولې؟ ځکه فإن العلم نور من الهی، دا علم چې دی دا د الله تعالی یو نور دی، د الله یو رڼا ده. ونور الله لا یعطى لعاصی، او د الله نور دا چې کوم دی یو ګناهګار ته نه منتقل کېږي، د ګناهګار زړه ته نه منتقل کېږي. د دې له وجې نه زما دغه درخواست دی ځان ته زه دې کې کومې خبرې کوم د هغې ګوره زما هرګز دا مقصد نه کېږي چې دې باندې زما عمل دی، ځکه تاسو ته وایم چې کومه خبره کوم دا د مذاکرې په تور باندې ځان ته وایم تاسو ته وایم چې محترمو چې ګناهونه انسان کوي نو ګوره دته بیا قرآن نشي زده کېدی. ګناهونه چې بنده کوي که نه نو دی به قرآن ته راسي هسې به سر لګوي خو پوه به یې نه شي، حدیث به زده نه کړي، علم به زده نه کړي. دې وجې نه ګناه پرېښودل دا ګوره ډېر لازمي دي.